بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات د ورسې قدرمن لیدونکو تاسو محترمه کورنۍ ته او ټول هغه زده کوونکو ته چې زموږ ورځنۍ ویډیوګانې په منظم ډول باندې ګوري. چینل مو سبسکرایب کوئ، موږ سره په درسونو کې برخه اخلي. هیله مند تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنونه باندې ولرئ. قدرمن لیدونکو خپل درس پیلوو. زموږ مضمون بیا هم ریاضي ده. د درس عنوان مو هم ساین تیتا، کوساین تیتا او تانجانت تیتا قیمتونه د تانجانت تیتا پر 2 د جنسه او همدارنګه زده کوونکو د تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د 2 تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونو د جنسه. دغه مبحث کولی شئ تاسو د خپل کتابونو په 241 پاڼه کې او 242 پاڼه کې را پیدا کړئ. ما سره یو ځای تعقیب کړئ زده کوونکو، تر څو تاسو هم وکولی شئ د دغه درسونه هم په عملي ډول باندې د مثلثاتو اساسي رابطې په اساس باندې دغه فرمولونه تاسو پیدا کړئ او هم عملي بڼه ورکړئ، مثالونه پکې وکارولی شئ. ښه راځو زده کوونکو لومړنی مبحث او لومړنی عنوان ته چې موږ وویلې ساین تیتا، کوساین تیتا او تانجانت تیتا قیمتونه د تانجانت تیتا پر 2 له جنسه په څه ډول باندې دي. خلاص ډول باندې تاسو په دې ناحیه کې فرمولونه زده کړئ چې ساین تیتا مساوي کیږي 2 تانجانت تیتا پر 2 سره پر یو مثبت تانجانت مربع تیتا پر 2. کوساین تیتا مساوي کیږي یو منفي تانجانت مربع تیتا پر 2 پر یو مثبت تانجانت مربع تیتا پر 2. زده کوونکو د ناحیه کې ټول قیمتونه د تانجانت تیتا پر 2 له جنس څخه دي، یعنې د ساین، کوساین او همدې ډول باندې د خپله تانجانت په ترکیب کې تانجانت تیتا پر 2 کارول شوی دی. نو تاسو ګورئ دغه ترکیبونو ته زده کوونکو چې ساین موږ وویلې زده کوونکو د صرف تانجانت تیتا ساین تیتا پر کوساین تیتا څخه تشکیل شوی، خو دې ناحیه کې ځکه چې قیمتونه د تانجانت تیتا پر 2 له جنسه دي، ټول دا 3 واړه مثلثاتي نسبتونه په خپل ترکیب کې تانجانت لري. نو دریم فرمول زده کوونکو خپله تانجانت تیتا ده مساوي کیږي له 2 تانجانت تیتا پر 2 او پر یو منفي تانجانت مربع تیتا پر 2 سره مساوي ده. هیله مند یم زده کوونکو تاسو د ساین تیتا، کوساین تیتا او تانجانت تیتا مثلثاتي نسبتونه چې تاسو ته مې 3 دانې مثلثاتي نسبتونه یې ولیکل د تانجانت تیتا له جنسه زده کړي وي. بل مبحث او عنوان لرو زده کوونکو چې د تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د 2 تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونو له جنسه. تاسو په تېر مبحث کې زده کوونکو ساین 2 تیتا، کوساین 2 تیتا او تانجانت 2 تیتا یا هم مثلثاتي نسبتونه د 2 الفا د الفا له جنسه ولوستل. ښایي نن هم زده کوونکو په همدې ترتیب د تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه د 2 تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه له جنسه څه ډول دي. زه غواړم دا تاسو ته په عملي ډول باندې وکاروم تر څو تاسو هم زده کوونکو د تېرو فرمولونو څخه په زده کولو او په ګټه اخیستلو سره نوی فرمول ثبوت کړئ. نو زده کوونکو وایم چې د دویم عنوان د دویم مبحث او عنوان په ترڅ کې موږ کوساین د 2 تیتا درلودو زده کوونکو چې 2 کوساین مربع الفا تیتا یا هر شی چې ستاسو خوښیږي منفي 1. زما ته زده کوونکو اوس زه غواړم چې صرف 2 کوساین مربع تیتا دې ناحیه کې پیدا کړم، ځکه چې ما ته یې ویل د تیتا مثلثاتي نسبتونه د 2 تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونو له جنسه یې پیدا کړئ. نو زده کوونکو دې ناحیه کې زه مساوي قرار ورکوم. مساوي دا په څه ډول باندې منفي 1 دې ناحیې ته د دې ناحیې ته زه منتقل کوم. 2 کوساین مربع تیتا مساوي کیږي له څه سره کوساین 2 تیتا. منفي 1 دې ناحیې ته زده کوونکو لاړ شي دې خواته د مساواتو منفي د علامې مثبتېږي. ښه یو مثبت کوساین د 2 تیتا پر دې ناحیه کې زده کوونکو تاسو بیا هم وینئ زه صرف غواړم کوساین تیتا پیدا کړم، کوساین تیتا مثلثاتي نسبت پیدا کړم د 2 تیتا د جنسه. ښایي اطراف تقسیم دې ناحیه کې 2 کومه او هم زمان زده کوونکو زه وایم چې اطراف هم یو جذر نیسم. ښایي لیکم دغه ناحیه کې د 2 سره ځي، دغه ناحیه هم 2 مخرج کې پاتې کیږي کوساین مربع تیتا. ښایي کوساین مربع تیتا. نو زده کوونکو چې زه اطراف د جذر لاندې هم ونیسم، دغه علامه د جذر سره ځي، دې ناحیې کې هم یو جذر پاتې کیږي. ښایي کوساین د تیتا مثلثاتي نسبت مساوي کیږي له 1 مثبت کوساین د
2 تیتا سره پر 2 باندې جذر یې هم نیسمه، مثبت منفي علامه هم ورکوم د دې لپاره چې دغه درجه د توان زده کوونکو دې ناحیې کې د جذر د درجې سره سي 2 قیمته راباسي، یو مثبت قیمت یو منفي. لکه تاسو د 4 جذر راباسئ اطراف کله چې دا جذر لاندې نیسئ جذر یې راوځي x مساوي کېږي په 4 باندې اطراف د جذر لاندې نیسئ x مساوي کېږي مثبت منفي 2 یعنې 2 قیمته راوځي. نو زده کوونکو په دې ترتیب باندې تاسو لومړنۍ مثلثاتي نسبه کوساین تیتا د 2 تیتا زاویې له مثلثاتي نسبه په اساس باندې تاسو دې ناحیې کې ثبوت ولیدو او راځئ زده کوونکو اوس بل مثلثاتي نسبت یې کاروو. په همدې ترتیب باندې زده کوونکو موږ درلوده د کوساین 2 تیتا یو فرمول دا شی و، بیا هم د کوساین د 2 تیتا بل فرمول موږ درلوده چې یو منفي 2 ساین مربع تیتا. زه دې ناحیې کې غواړم صرف ساین لکه څنګه چې ملته کوساین تیتا پیدا کړو دې ناحیې کې ساین د تیتا پیدا کوم. ښایي زه باید څه شی وکړم دې ناحیې کې؟ لومړی زده کوونکو دغه مثبت یو دې ناحیې ته راولم چې منفي یو کېږي مساوي منفي 2 ساین مربع تیتا مساوي کېږي له څه شي سره؟ کوساین د 2 تیتا سره. کوساین د 2 تیتا منفي یو سره زده کوونکو کېږي اطراف همزمان تقسیم د منفي 2 کومه او منفي 2. ښایي زده کوونکو دې ناحیې کې چې دغه منفي ضرب کېږي منفي کوساین د 2 تیتا منفي ضرب منفي مثبت 1/2 کېږي. ښایي په نتیجه کې دغه ناحیه زده کوونکو زه همزمان ساین مربع تیتا د زده کوونکو مساوي د منفي کوساین د 2 تیتا مثبت 1/2 همزمان زه دغه د جذر لاندې هم نیسم مساوي کېږي له څه شي سره؟ دغه ناحیه هم د جذر لاندې دغه ناحیه هم. دې ځای کې توان د درجې سره ځي زده کوونکو سوال ته هم د ترتیب بڼه ورکومه. په نتیجه کې زده کوونکو وایم چې ساین تیتا مساوي کېږي یو منفي کوساین د 2 تیتا پر 2 او دې ناحیې کې هم علامه مثبت منفي راځي ځکه چې ساین مربع تیتا و ما د جذر لاندې راوسته تابان 2 قیمتونه ماته راکوي یو مثبت یو منفي یعنې 2 جذره لري. که زه زده کوونکو همدې ناحیه کې وغواړم ساین تیتا پر 2 لاسته راوړم ښایي همدغه زاویه یې زده کوونکو تقسیم د 2 کومه زاویه تقسیم د 2 ښایي په نتیجه کې وایم چې ساین د تیتا پر 2 په نتیجه کې زده کوونکو وایم چې ساین د تیتا پر 2 مساوي کېږي له څه شي سره؟ یو منفي کوساین دغه 2 د دې 2 سره زده کوونکو زی اختصار کېږي تیتا پر یا منفي کوساین تیتا پر 2 کېږي. همدغه عملیه زده کوونکو تاسو کولی شئ په کوساین تیتا کې هم ترسره کړئ. تقسیم د کوساین تیتا پر 2 کوئ 2 تیتا پر 2 زاویه تقسیم د 2 کوئ ښایي کوساین د تیتا پر 2 مساوي ده له یو مثبت کوساین د تیتا پر 2. قدرمن لیدونکو د تانجان د پیدا کولو لپاره ما تاسو ته ویلي چې تانجان تشکیل شوی ده تانجان ته x تشکیل شوی د ساین x پر کوساین د x څخه. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې تانجان ته تیتا یا هم تانجان ته x د ساین x پر کوساین د x څخه تشکیل شوی. ښایي دې ناحیې کې هم د تانجان د پیدا کولو لپاره تانجان ته تیتا او یا هم تانجان ته تیتا پر 2 دې ډول باندې پیدا کوو. لومړی لیکم چې تانجان ته تیتا ساین تیتا پر کوساین د تیتا ساین د تیتا زده کوونکو موږ درلوده چې یو منفي کوساین د 2 تیتا پر 2. تاسو کولی شئ زده کوونکو دغه ټول په یو جذر کې هم ونیسئ خو بیا هم پروا نه کوئ که جدا جدا جذرونو کې هم ونیسئ. کوساین دپاره زه لیکم چې یو مثبت کوساین د 2 تیتا پر 2. زده کوونکو دا جذر 2 د جذر 2 سره ځي ښایي په نتیجه کې تانجان ته تیتا مساوي کېږي
له څه شي سره؟ یو منفي کوساین د یو منفي کوساین د 2 تیتا پر جذر د یو مثبت کوساین د 2 تیتا سره. قدرمن لیدونکو همدا ډول باندې د تانجانت تیتا پر 2 د لاسته راوړلو لپاره بیا هم موږ همدې ډول باندې عمل کوو. قدرمن لیدونکو زه دې نښې کې تاسو ته تانجانت تیتا پر 2 کاروم. هیله یم تاسو دغه مباحث په نظر نیولي وي. تانجانت تیتا مساوي ده له یو منفي کوساین د 2 تیتا پر یو مثبت کوساین د 2 تیتا باندې. نو زه د تانجانت تیتا 2 را پیدا کولو لپاره زاویه تقسیم د 2 کوم، زاویه تقسیم د 2 کوم. 2 زده کوونکو د نښې کې صورت کې هم د 2 سره ځي، مخرج کې هم 2 له 2 سره ځي. ښایي لیکم چې تانجانت تیتا پر 2 مساوي ده له یو منفي کوساین د تیتا پر یو مثبت کوساین د تیتا. قدرمن لیدونکو تاسو په دې نښې کې ولده چې ما تاسو ته تانجانت تیتا د ساین تیتا پر کوساین تیتا څخه لاسته راوړل. خو د دې لپاره که تاسو زاویه نیموئ او تانجانت تیتا پر 2 لاسته راوړئ، ما دغه جزئي زده کوونکو تاسو ته په دې نښې کې وکاروو. نو هیله مند یم تاسو یې غلط نه کړئ او پرې پوه شئ. په همدې ترتیب باندې دغه هغه زده کوونکو د تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه چې د 2 تیتا زاویې مثلثاتي نسبتونه له جنسه لاسته راتلل. په دې ترتیب باندې او ساین تیتا، کوساین تیتا او تانجانت تیتا د تانجانت تیتا پر 2 له جنسه په دې ترتیب باندې ما تاسو ته پیدا کړ. نو هیله مند یم زده کوونکو په دې مباحث باندې تاسو ښه ډول باندې پوه شوي اوسئ او دغه ټولې رابطې مو په ښه ډول باندې زده کړې وي. ښایي تر بیا چې زه تاسو ته د دې رابطو مثالونه کاروم، تاسو په لویه بښونکو مهربانه الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.